عبد نسیم په دې فلم باندې ډېره زیاته خواري کړې ده هغه صرف د هلک دپاره چې دا هلک الله تعالی هیټ کړي او انشاءالله دا به هیټ کېږي عبد نسیم کهاني هم ډېره ښه ده میوزیک هم ډېر ښه کړی دی لوکیشن عبد نسیم خو تاسو ته پته ده هغه ځان نه معاف کړي چې خپل فلم یې جوړ کړی دی نو په آی لیول یې جوړ کړی د پښتو په تاریخ کې د دې نه غټ بجټ والا فلم نه دی راغلی مای لو یو د دې پروډوسر چې دی ماسټر علي حیدر دی په خپل ډېر نامور دی او بهترین موسیقار دی د هغه زوی عادل یو بهترین فیس یو بهترین انسان چې ما څومره فلمونه جوړ کړي دي لو بجټ فلمونه د 20-25 نمبر نه دي تللی نو زه فارغ یم او چې کوم د 80 लाख روپو فلم جوړي د کروڑ روپو فلم جوړي هغه بیزی دي نو بیا چې خلک ماته وګوري چې یار دا خو د لو بجټ والا دی فارغ دی راځي دا پروډوسر ملا ماته کا پروډوسر هم په خپل خوشاله دی او هغه سړی ته زی څوک چې ورکه شاهد صاحب الانکه خپل سینما یو خپل پروډکشن یو ډېر غټ پروډکشن وو د لالا سردار خان د شاهد اب بدر صاحب سره راتلو بیا د اصف خان سره راتلو بیا د جمیل بابر سره راتلو 15-20 سال پس هغه شلنګ د بنگلو جوړ کړو نو بیا سپر هټ فلم وو داسې ارباز صاحب وو د اصف خان ډېره غټه نامه وه هغه په خپل ادنه زیات ټایلنټ دی اصف ارباز هغه سټوډیو ته راتلو فایټ به زده کولو ګوړه بازي به کوله سټرګل به کولو بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن مراد علی کډلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود یم په لاهور کې د فلم مایلو فسټ باندې قدرمنو د فلم د دویم سپیل ریکارډینګ شروع دی د مخکې د ریکارډینګ شو د سوجي په سوجي باندې هغه رکاو شو بیا تقریبا 80-85% ریکارډینګ شو لږ شان پاتې 15-20% پاتې خو د سوجي هغه رکاو اوس دغه د دویم سپیل ریکارډینګ شروع دی په دې کې دا کمپلیټ کیږي د وخت ما سره د پښتو د فلم انډستری بلکې د پاکستان د فلم انډستری یو نوموړی فایټ ډایرکټر شانزیب صاحب موجود دی چې په خپل هیز هیرو هم کار کړی دی ایز فایټ ډایرکټر هم کار کوي د دې فلم فایټ ډایرکټر دی هغه سره خبرې درکو السلام علیکم شانزیب وعلیکم السلام تقریبا د بالاکوټ نه پس بیا د ملاقات کیږي زما ته یو بل سره بس زه په فلم مایلو په سیټ باندې موجود یو د یو غټ بجټ فلم دی ډیر تقریبا د پښتو په تاریخ کې په خلاص دون بجټ فلم نه جوړ شوی او بالکل صحیح خبره ده وکړه د پښتو په تاریخ کې د دې نه غټ بجټ والا فلم نه دی راغلی مای لو یو د دې پروډوسر چې دی ماسټر علي حیدر دی په خپل ډیر نامور دی او بهترین موسیقار دی د هغه زوی عادل یو بهترین فیس یو بهترین انسان ښه اکټر خو هغه دی او انسان هم ډېر ښه دی باادبه بهترین انسان انسانیت دی انسانیت پکې ډېر زیات دی هلک کې او انشاءالله د هلک به چلي او ډېر ښه پیک والا دی چې زه څه ورته وښیم چې بچی داسې نه داسې ښه زه کوم ته وګوره او یودم هغه ښه پیک او زه دا ورکوم چې ویری ګوډ یار مطلب هغه زده کړه ډېر پکې ده ډېر زیات فک دی د ذهن دومره فک کې چې زه څه درته وایم او فلم خو تاته معلوم دی چې د کروڑ روپۍ نه زیات دی او لوکیشن یې دا موږ په هغه کې کړی شوګرام کې کړی په اسلام آباد کې کړی په لاهور کې کړی اوس بیا په لاهور کې کوو او دا یو کوټي وګوره تقریبا 1.5-2 लाख روپۍ د کوټي کرایه دا ما چې دا کوټي وکتل ما د اردو یو ډرامه کتلې خدا او محبت هغه کې دغه کوټي لګ مطلب داسې په یو هاي لیول باندې نو ما چې وکړم دا ډرامه چې لکه دوره هاي لیول لوکیشن مطلب دا ایکسپوز کول لا ډېر دا کې صرف هغه خلک کار کوي کم چې 5 کروڑ 6 کروڑ 10 کروڑ روپۍ فلمي یا ډرامې دا خلک خو ماسټر علي حیدر ویل نه زما فلم زه په دې کوټې کې کول غواړم ما 1.5 लाख روپۍ دي وای خیر دی اس خبره ده د کروڑو نه بره دی فلم د 1 کروڑ 25 پیسې 1 کروڑ 30 پیسې اس خبره نه ده او عبد نسیم ډایرکټر دی د دې نه مخکې دومره ښه فلمونه عبد نسیم ورکړي دي مور فلمونه او سپر ډوپر هټ فلمونه انشاءالله دا فلم سپر ډوپر هټ وي ما نن وکړه کنه مطلب دا کوټي ما دا لوکیشن وکړه دا نه بعد چې ما دا کوم غانې کورس غانه دا 15-20 جنکې دی کې 15-20 پکې لګا دي نه ورځ خرچ زم چې 2-3 लाख روپے خرچ کوم نه زیاته ده دا 2 लाख روپے خو دې آل کرایه ده بیا داسې جنکو بیا داسې الکان دي بیا فایټران دي بیا ټیکنیشنز دي بیا کرایې دي بیا نو جانا دا 7 लाख روپے ته رسي
7 लाख ته دا 7 लाख रुपये نه کم نه ده او فلم باندې ښه مهنت کوي او عادل الګ چې کوم دی د ماشټر علي د زوی دی دا ګلوکار هم دی په خپل فلم کې غانې هم شته دي او خوري الګ دی تاسو سره خو کار کو تاسو د کار نه څومره مطمئن یې زه 100% د دې نه مطمئن یم بالکل او خلک په لوکي ډیر خلک لوکي ډیر زبردست ډیر کمال کوم پکچر لیدل یا کوم ویډیوګانی کترین یقین داسې لوکي دي کنه چې بالکل لګل تقریبا د انډین فلمونو یا مدرسي فلمونو لوکي دي الګ بالکل انګلیش ټایپ لګي خلک ډیر خلک نه ډیر زیات خلک او ان شاء الله دا الګ بچلی اما د ماستر سیو مېلو چې لکه موږ یو داسې فلم جوړ کړی مطلب هغه انټرنیشنل معیار چې وته کوم وي لکه په اردو کې کری لیس کې هم دغه کېږي په دغه مطلب بل ملک یوازې پښتون علاوه نو تاسو مطلب تاسو څه وایي د حوالې سره دا خبره بالکل صحیح کړې د ماستر صاحب عبید نسیم په دې فلم باندې ډېره زیاته خواري کړې ده هغه صرف د الګ لپاره چې دا الګ الله تعالی هیټ کی او ان شاء الله دا هیټ کیږي عبید نسیم کہانی هم ډېره ښه ده میوزیک هم ډېر ښه کړی دی لوکیشن عبید نسیم تاسو پته ده هغه ځان نه معاف کی چې خپل فلم جوړ کړی دی نو په ایله ولې جوړ کړی دی هغه کمزور یا خو د خواکار غچ نه هغه ډرامې چې جوړولې خلکو په 2 लाख په 3 लाख د په 20 लाख 25 लाख جوړولې او ګټلې وې پیسې او فلمونه چې کوم جوړ کړی دي د الله مو والا فلمونه ټول نامې خو دي په خیال داغه فلم بچته ناکام شوی نه تقریبا فلمونه هیټ ناکامي نو لګړې کم تعداد نه ډېر ماته خو نه ښکاري فلمونه هیټ دي او کاروبار یې کړی دی مطلب پروډوسر له ګټه ورکړي تاوان نه دی ورکړي نور خلکو په شان چې بس ولګاو اخر کې بګور اخر کې او دا خبره صحیح ده چې هغه څومره فلمونه ورکړي سپر دوپر هیټ دي او پروډوسر یې بچ کړی دی او دا فلم خو ان شاء الله خو د کروڑ نه زیات دی بس بجټ ډیر زیات هغه دته نه ګوري ماشټر علي حیدر اوی چې خو فلم جوړ کوم زما زوی پړم بيزل راځي او پښتانه خوښ کی او زه اوس د پښتنو ته تاسو ته دا خاص کوم چې تاسو راشي دا د نوې الګ فلم دی جنې مو سره نوې دا یو فلم دوه فلم ریلیز دی او هیټ دی نو دا سپورټ کوي دا سپورټ کول تاسو کار دی چې دا سلسله روان شي نوې کسان راشي او نوې دنیا آباد شي زما په خیال دا خو لکه نوې قسم چې راشي هغه سټرګل کې مهنت وکړي نو دا څنګه چې د 2 فلمو کې یا 3 فلمو کې بس ځان یو دغه جوړ کې چې یو غرو ته خبر بزان کې او یار ز سپر سٹار شون پدې خو نه مهنت وکړي سټرګل وکړي کلونه برباد تیریږي خبره ده شاهد صاحب الانګه خپل سینما یو خپل پروډکشن یو ډېر غټ پروډکشن وو طلال سردار خان د شاهد اب بدر صاحب سره راتلو بیا د اسف خان سره راتلو بیا د جمیل بابر سره راتلو 15-20 سال پس هغه شلنګ د بنگلو جوړ کړو نو بیا سپر هیټ فلم وو داسې ارباز صاحب د اسف خان ډېر غټه نامه وو هغه خپل ادم زیات ټایلنټ دی اسف ارباز اب سټوډیو ته راتلو فایټ بیز کولو ګوړه بازی به کوله سټرګل به کولو بیا اردو فلم دغه جوړ شو ګونګټ سپر دوپر هیټ فلم وو انا پس بیا خلکو هغه واغستو ټایلنټ یو کتو دا الګ چې د ارباز کې ډېر زیات ټایلنټډ انسان دی نو هغه نه پس بیا هغه ته نسیم په فلم کې واغستو او فلم سپر دوپر هیټ انا پس یې روانه شو هغه هم د ګونګټ تقریبا اتنه کاله د سټرګل کړیو ګونګټ اردو فلمونو بدري راغلی و دا نه پس به ارباز پښتو ته رالی د پښتنو په زړه کې ځای جوړول ډېره ګرانه خبره ده او پښتانه چې یو ځل سړی په سر کینی په زړه کې واچي بیا غورځي نه بیا تر مرګه پرېږدي هم نه بیا کور څنګه کار کې بیا ور ایکسپټ کړي بیا ایکسپټ او نو داسې د ارباز صاحب دی عجب ګل دی دا جهانگیر صاحب کیا بات ہے یار بهترین ایکټر بهترین ارټسټ شاهد صاحب دی ډېر زیات مهنت کړی دی خلکو د مهنت بغیر که زه وایم چې زه به پیسې باندې نه پیسې چلیږي نه سپارش چلیږي خلکو په زړه کې چې ته زه جوړې ځان لای پر ډېر هاي لیول مهنت کې ګور یو سړی د کور نه راوځي یاران دوستان ور سره یې گاډي کې راځي بیا په 500 روپے ټیکټ اخلي بیا خرچه الته خوراک سکاک په 1200 یا 1500 روپے کې هغه فلم پریوزي نو هغه پاگل دی چې د سره خو پیسې ډېره ده راځه د فلم به ګورو ولې به ګوري اسی به ګوري د لپاره ټایم پکار دی د لپاره پلانینګ پکار دی د لپاره هر ډایرکټر سره کار کول پکار دی د لپاره هر اکټر سره کار کول پکار دی ته به زده کړه کې زده کړه دا نه دی چې بس رالم یو اکټر شوم بس سپر سٹار یم راځه نه مال د شاید مثال درکو
شل کاله پس هغه شړنګ د بنگړو جوړ کړو شل کاله پس سول بدر صاحب سره و نعمت سرادي سره و د اسف خان سره و د بیدار بخت سره و بیا د جمیل بابر صاحب سره و آن پس بیا هغه فلم جوړ کو که ارباز راغلی دی نو ارباز سټرګل دی اردو فلمونو کې اتلس کاله پس پښتو کې راغلی دی چې خلکو وکتو چې دا یو ټالنټډ اکټر دی یو بهترین اکټر دی بیا نسیم صاحب هغه باندې فلم جوړ کو او بیا هیټ کړو دا خو نه دی چې مې فلم دوه فلمونه ما وکړو او زه وایم چې او هو بس چې اسمان ما نیولی دی بس زه هیټ یم داسې کارونه نه دي اوس هلک دی دا راغلی دی د دې هم په خپل یو ګلوکار دی یو نامه ده یو خو اکټر ما کار وکړ ډېر ښه اکټر دی خو غرور تکبر پکې راغلی غرور تکبر شي دا انسان ډېر زیات دغه کوي غرور تکبر چې کوم کله ورځ هم پکې راغلی نو ختم دی بیا هیڅ نه چلی دې کې دا داسې کار دی د ملنګانو کار دی د عجزو خلکو کار دی دې کې به عاجزي ساتي ملنګي به ساتي هر چا سره به ملاویږي هر چا سره به کار کوي او عاجزۍ سره زمونږ سلطان رئیس صاحب بهترین اکټر د دنیا واحد اکټر و چې کینګ کنیز ابو کې داغه ورلد ریکارډ کې هغه دی هغه عاجز انسان نعمت سرادي زمونږ عاجز انسان بدر صاحب خو ملنګ سره بیا دا ارباز دی تاسو ته ما ته ډېر خلکو دا ډېر سخت سړی دی یار د ارباز غوندې عاجز انسان وروسته دی نه بیا شاهد صاحب دی کروڑپتی دی سینما یې ده عاجز انسان دی داسې جهانگیر دی جهانگیر صاحب کې نه ولته پزما کې نه روټي ورته کې خوري دا خو د عاجزي کار دی په دې کې مغرور او تکبر سٹار جوړ شي دا مطلب چې بس ته اسمان ته نیولې ودا نه 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 صرف یو الله دی الله د جوړي الله به ختمي نو د الله د بندگانو سره د الله د انسانانو سره به مینه کوي محبت وکړي زړه ته ور نږدې کوي نو تاسو الله زړه ته نږدې کوي اب بل په فلم په بجټ باندې خبره کوو تاسو ته پته لکه نن سبا سرکټ نشته موږ سره پښتو سره یو د پیښور سینمای مطلب په کراچۍ غم په نشي حسابي 2-3 لکه یا سر لوړ لکه لدر کې نور مطلب نور سنی کنه د فلم بجټ حواله سره سوي چې فلم مطلب 170-80 لک جوړ کی 90 لک جوړ کی نو زما په خیال ریکوري خوشتنه ماته پته دا خو لکه زم د خبرې د سینما تم خبرې بلم خبر دی دغه 15-20 لک ریکوري کی ډیر زیات کی 30 لک ریکوري کی نو د بجټ په حواله سره سوال غواړي زیات لګول پکار دي کو بجټ خو زه د شروع نه چیغه وام بجټ سیما کوم فلمونه جوړ کړي دي لو بجټ فلمونه جوړ کړي دي پکې چلی دي لم خو فلمونه چلی دي پروډوسر ما پار فلم کې موټرسایکل باندې راتلو گاډي واغستو او دای کې چیغه وی کار سکی او دا گاډي د کم ځای نه راغلو لازم د کم بجټ فلمونو باندې راغلو زه د شروع نه چیغه وام چې څومره کم بجټ فلمي نو موږ بچو که فلم تاوان ممکن مطلب دونه تاوانو چې پروډوسر وجل کیږي نه ته چې 75-80 لک فلم جوړ کې 10-15 لک کی 20 لک کی 60-70 لک تب پروډوسر له تاوانو غو ته عملات بالکل ختم شو پروډوسر ختم شو بالکل ختم شو دا خبره صحیح ده بجټ سي څومره کمی په کہانی زور ورکا په میوزیک زور ورکا په خلکویشن زور ورکا او اکټر دوه اکټر واخله او خو فلم جوړ کا سپر دوپر پی ستا پروډوسر به بچي چې ستا پروډوسر بچي انډستری بچلی پروډوسر نه نو اسم نشته فلم رقم دی نه راشي زه تقریبا ما د مخکم د اکټران یو ځای کې ټول هغه لانګ سینما ولا ما ته غوسو پیسې مور باندې کمه کې ارباز صاحب او شاهد صاحب جهانگیر صاحب دا ما ټول یو ځای کو چې پیسې کمه کې هغه کال تقریبا و اته فلم جوړ شو د اختر نه بغیر ولدي پیسې کمه کړي بل کال جوړ شو بیا او سر سړی خپل تور راغسه دا او لاس کې تور دا نو بیا فلمونه اختر شو نو زه اکران ته د خواست کوم چې لک خیال وساتي د څه او انډستری رواني دوم زیار څومره خلک دا وګوره څومره خلک روزګار روان دا دی بیا سینما دا بیا داسې لکشمی چوک کې دی پوسټر جوړي یا څومره خلکو روزي لګیدل ده د دې خلکو د پاره وګوري که یو فلم جوړیږي ته واخله زیاته پیسې خو ته لس فلم وکړه دا غنه ټریپل پیسې واخلې مې خپل روزګار کې بيزي به مې خلک هم د سره بيزي دواګانې به هم درته کوي کار به هم زیاتې سلسله به هم رواني نو زه بس دا ټولو ته دا خواست کوم هر سړي ته دا خواست کوم چې هاي بجټ فلم جوړوي لو بجټ فلمونه جوړ کړي او یو سلسله اوس روانه ده ان شاء الله زما په خیال د ډایرکټر کار دی
کم بجټ باندې فلم جوړول بجټ ډایرکټر باسي کنه چې هغه مطلب داسې لوکیشن استعمال کی چې مطلب ډیر هاي لیول نه داسې اکټران الله سي دغه کی نو چې ډایرکټر زم چې غواړي نو لو بجټ کې فلم جوړي نه دا ډایرکټر خبره ده او زه خپل درته وایم چې ما څومره فلمونه جوړ کړي لو بجټ فلمونه صحیح ده کنه د 20-25 نمبر نه دي تللی نو زه فارغ یم او چې کوم د 80 لک روپو فلم جوړي د کروڑ روپو فلم جوړي هغه بيزي دي نو بیا چې خلک ماته وګوري چې یار دا خو د لو بجټ والا دی فارغ دی راځي دا پروډوسر ملا ماته کا پروډوسر هم په خپل خوشاله دی او هغه سړی ته زی څوک چې ورکه لا ورلماتي هغه سړی لذي څوک له سر ماته کې د چانه سترګو باسي د چانه جبه کټ کی هغه ډایرکټرانو لذي مال نه راځي دا خو تاسو مخکې زما فلمونه دي ټول زما فلمونه یاد ټول خطلې دي او خچلې دي که پروډوسر نقصان کړي دي خلک به کړي یا 2 لک 60-70-80 لک نه مړه 60-70 لک روپے نو زه فارغ یم نو بس زه پروډوسر لږ زور ملا ماده به خوشاله ابه خوشاله خو زما نیچر دی چې پروډوسر بچ ساته زه یار زما یو استاد سیدان سکسیدی ابه ماته یو خبره کوله وی شان فلم د پروډوسر لپاره جوړاوه د ایوارډ لپاره ما جوړاوه چې تب اسکر ایوارډ ته ځي ستا پروډوسر بچي ابه بل فلم جوړ کی ستا پروډوسر بچي ابه بل فلم جوړ نو هغه ټول عمر چلیدو ټک ټک کې او چې کوم ای لیول والا ډایرکټرانو چې نه به متوله هغه به ګاډي کې داسې لاړو داسې برالو به فلم هیټ یا به فلم فلاپ خو خلک به هغه ته زیات لو دا شوبیز دی په شوبیز کې به لګ شوپن زیات کوي شوپن به زیات کوي دروغ زیات چلی چې دا کم سړی جب وګدای او پروډوسر راګرول شي ا پروډوسر هم دی ډایرکټر هم دی اوس ما ته پته ده چې کوم فلمونه هیټ دي کوم فلاپ دي ورشاته پته ده شوبیز میډیا باندې دوی هیټ کړي دي په میډیا باندې د خلک میډیا هیټ یو د بجټ په لحاظ سره هیټ زما فلمونه د بجټ دي زما د فلمونو د بجټ په حساب سره هیټ فلمونه دي او د میډیا هیټ فلمونو ماته معلوم دي څومره بزنس کړی دي او څومره نقصان یې کړی دي نو بس دا خبرې دي خبرې خو ډېرې وکړي په دې کې پته نه ته څومره خبرې لګیا او څومره کې چې کې نو بس یو ځل بیا پبلک ته دا خواست کوم چې ما یلاو دا عبد نسیم یو بهترین فلم دی ماشر علي حیدر زوی پکې او جهانگیر صاحب دی او ښه کاسټ یو بهترین سرمایه ور باندې لګیدل او بهترین فلم دی ټولو ته خواست کوم چې راشي او دا فلم وګورئ ډیره مهرباني ډیره شکریا ډیره مننه شاه ډیره شکریا قدرمنو د فلم مایلو په سیټ باندې موجود دي د فلم ریکارډینګ ډېر په تیزه سره روان دي ان قریب به کنفلیکټ شي او 9 اگست باندې په 9 سینما په خبر باندې لګي نو انتظار کوئ